ګټور وشي جانان به درنه جوړ شي په ګوته ځان څنډې او د سرو شونډو به ارماني د اور نه چې راتېر شي نو پېزوان به درنه جوړ شي د ښاغلي محمد اقبال شاکر صاحب په دې شعرونو باندې زه د بونیر سره تعلق لرونکي ښاغلي نور محمد شاکر صاحب ته یو ځل بیا بلنه ورکوم که هغوی تشریف راوړی چې راشي او خپل لنډ کلام ما سره شریک کړي. د خوشحالۍ موقع ملګرو پلان راکړې نه ده. زه په سلګو کوم ارمان هغسې ده او ډېرو عمرونو د چا ټوکو ورته مې سپین کړه تمام. د خوشحالۍ راباندې نشته امکان هغسې ده او په امیدونو مې پردیس کې ډېرې شپې تېرې کړې. بخت مې نشته د کور کلي ګلان هغسې ده او سپرلی د غیرو ملګرو په زړه اوړي اوړي. نصیب مې نشو د خپل کوټې ګلان هغسې ده او د خپل تقدیر په هکله فکر روانول نه کړم. سود مې بدلېږي حقیقت کې په ځان هغسې ده او په مېلمستیا کلي ته راشم یو څو ورځه ګورم شاکره د پښو لاندې اسمان هغسې ده. اوس که ستاسو اجازت وي نو زموږ یو ملګري